حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیلے وی ما درته ویلو او اسرافیل علیہ السلام هغه فرشته ده چې هغه په دغه شپیلې مقرر کولو باندې الله کینولې. یو ځل نبی علیہ السلام نه چا تپوس کوي د خدای رسوله ته دا د عیش و عشرت جون ولې نه تیرې؟ هغه عجیبه خبره وکړه، وی څرنګې زه د عیش و عشرت جون تیر کړم. اسرافیل علیہ السلام په شپیلې خولې خاودې ده، سر یې په ټیټ کړی دی او غوږی الله ته مایل کړی دی چې کله به خدای حکم کوي چې پوکې وله ورکا، نو که دغه پوکې یې ورکا هر څه به ختمي، دا ټول اسمانونه او کائنات به دړې وړې شي. او څومره روحونه چې دي، که په جمدو کې دي او که په مړو کې دي، مړو ته هم د روح نسبت شته قبرونو سره، دا به ټول لاړ شي ختم بشي. بیا به رب العالمین یو باران وکړي په دې ټولو کائناتو کې، هیڅ به نی، نه به اسمانونه نه به ځمکې وي، نه به انسانی، نه به حیوانی، نه به مړی وي، نه به غری، هیڅ به نی. الله ته پته ده چې څه به الله به یو اواز وکړي، یو اواز به وکړي لمن الملک اليوم. یو وخت خو تاسو دعوې کولې دا د روس بادشاهي ده او یاره سپر طاقت دی، دا امریکا ده او دا بش دی او دا فلانکې دی او دا خو مضبوط طاقت دی، دا خو فلانکې بادشاه دی او دا هغه نه خلک یریدل، دا فلانکې بدماش دی او خلک د کوره ترې نشي وتی. لمن الملک اليوم، نن بادشاه څوک دی؟ بادشاهي د چا ده؟ دا آواز به الله وکړي. لیکنه فرعون دی سر راپورته کی، نمرود دی سر راپورته کی، شداد دی سر راپورته کی، د امریکې او د روس او د افغانستان او د پاکستان او سعودي او دا بادشاهان خو سرونه پورته کی، څوک بنی چې جواب ورکړي؟ فرشتې به هم نی، دا به هم خدای پاک ختمې کی، فرشتې به هم لاړې شي ختمې بشي. الله به بیا په خپله جواب وکړي لله الواحد القهار. نن بادشاهي الله لده، الله بادشاه دی، هغه الله چې یو د شریک نه لري او زورور دی. ځان ته به هلته بیا د الله د قهار نوم وایي. الله رحیم هم دی، رحمان هم دی. دغه وخت سره به الله دا نه وایي چې لله الواحد الرحیم، لله الواحد الرحمن، دغه هلته به وایي لله الواحد القهار. هغه خدای بادشاه دی، بادشاهي د هغه ده چې یو دی، ډېر زورور دی، د هغه زور ته د ځمکه اسمانونه انسان هېڅوک هم نشي ټینګېدی. ان بطش ربک لشدید، الله چې گرفت کوي مضبوط گرفتی، سخت گرفتی. څه موده چې تیره شي، اسرافیل علیہ السلام به بیا خدای را پیدا کی، دی به هم ختم شوي، هغه نه به هم سا وباسي. جبریل علیہ السلام او چې څومره فرشتې دي ټولې به الله مړې کی، دی به بیا خدای را جمدې کی، شپېلې به ورکي ولا اوس بیا پوکې ووهه، بیا به پوکې ووهي، چې پوکې ووهي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. بیا به خدای پاک دا خلق ام اقص قبرونو شکل کې برابر کی اور پاسی به روان بی. د شام په ځمکه به د محشر میدان جوړي، د شام ځمکه دا ټول خلق باغې ته رواني، ټول به رواني، راغونډېږي به ورو، قبرونو نه به پاسي. بیا چې خلق قبر نه پاسي په کوم شکل به پاسي؟ نو بعضې خلق خو به دی چې سترګې سینګ وغاړئ، د لاسونو خپو کې به والا الله د وزرو طاقت پیدا کړي، خو چې دا لاس او خپې وړقئ نو پاوا بشي. چې دی پاوا شي نو یو خشته ښکلې محل او مزیدار بلډینګونه به ورته ورښکاره شي، هلته به ورسي. چې هلته ورسي نو هلته به څوکیدارانې فرشتې دا به جنتي، هغې به ورته اشاره وکړي ودرېږه څه کې، کوم ځای نه راغلې؟ وایي هغه ځای نه راغلم، دلته څه کې؟ دا ځای راته خشته ښکاره شو، نو هر سړی خشته ځای له منډه وایي. نو خو پاسېدم او چې داسې مې ځان ته وکتل او دا لاسونه مې وړقول، نو د لاسو خپو کې مې د الوتو طاقت پیدا شو. راوالوتم دلته رالم، لار کې چا منع نه کړم. نو وایي ته مهرباني وکړه واپس لاړ شه. دې دروازه باندې به هغه څوک ننوځي چې هغه سره یو ګیټ پاسي، چې څوک په یو علاقه کې په یو دروازه نه نوځي، دا ملازمین په یو علاقه کې هر سړی نه پرېږدي، هغه څه چې هغه یو پاس یو کارډ ورسره وي، هغه دن نه پرېږدي چې چا سره کارډ نه وي هغه نه پرېږدي. نو ته لاړ شه عملنامه راوړه، د جنت د داخلېدو کارډ به د انسان عملنامه وي، لاړ شه هغه کارډ راوړه، عملنامه راوړه، د هغې نه پس به ته دلته داخلېږي. دی په تکرار یو بل سره دی بوی نه یاره ما پرېږده چې زه وردن نه شم، بوی نه یاره ته لاړ شه عملنامه راوړه. دې تکرار کې به د الله د طرف نه اعلان وشي چې دا زما هغه بندګان دي
چې د دې عملنامې ضرورت نشتا، د دې د حساب کتاب ضرورت نشتا، دا بی حساب بی کتاب جنت تداخلهم دروازه وته کولو کې الحمدلله. او دا به د نبی علیہ السلام د امتی ګورئ، پیغمبر علیہ السلام فرمائی په مسلم شریف کی حدیث تے کہ ما دا او امت او یا زر کسان بی حساب بی کتاب جنت تزی. اس بت سوچ کے پزړه کې چیرې او یا زر کسان خو مونږ په کې ناراض ځکه او یا زر خو صحابه ډیر دي، لکه خو صحابه زیات دي، نو مونږ په کې بالکل ناراض. نو بیا بل حدیث ته په صحیح مسلم کې چې دا او یا زر کم جنت ته ځي، نو دې کې به هر یو سره او یا زر مرګري الحمدلله، هر یو سره او یا زر مرګري. یاره ما په دې الله کې سوچ کوم بیا پکې مونږ ناراضو، ځکه ناراضو چې صحابه ډیر دي، تابعین ډیر دي، امامان ډیر دي، علما ډیر دي، شهدا ډیر دي، صالحین ډیر دي، اولیاء ډیر دي. نو بل حدیث په مسلم شریف کې ومونته چې او یا زره به جنت ته ځي، هر یو سره او یا زره، درې لپې به خدای راوالي جنت ته به ورولي. نه هغه خو زما لپه نه ده چې پکې یو موټی غنم راځي، یو پاو غنم پکې راځي، دا چا لپه ده؟ جناب د رب العالمین لپه ده. نو خدای دې مو دغه لپه کې راولي. دا بی حساب بی کتابه والا قوم دی، هغه قوم چې الله ته خوشحاله دی. ګوره سر و مال الله له قربان، هغه قوم دی. هغه قوم نه دی چې د جبه په کنزلو چلیږي، د جبه په نارواو چلیږي، د جبه په غیبت چلیږي، د جبه په چغله چلیږي، د جبه په شیطانت چلیږي، دغه مسلمان اور کې ولاړ دی. نه، هغه مسلمان چې خپل منځ اودس کوي، حرام خورۍ نه ځان ساتي، خپل روجې نیسي. عبادت خودونه ګران شی نه دی رونو، ګوره ډېر آسان شی دی. په دې نه کور ته روان یم چې فضول لګیا نو تسبیح باندې الله الله لږ ووایه که نه، لا اله الا الله ووایه که نه. دا سوچ ذهن کې واچوه چې دلته فرشتې ناست زما نیکۍ لیکي. حیا دې قومه، دا نیکۍ زه په دې ګوتو ویم چې دا فرشتې زما دا نیکۍ ولیکي. زه حیا کوم دې فرشتو نه. ګناه والا فرشتې نه هغې هم خفه کېږي ستا په ګناه لیکلو باندې. ګوره دومره الله مهربانه دی چې کله سړی ګناه وکړي که نه، نو دا د نیکو فرشتې د اخي طرف والا کرام الکاتبین د دې ګسو والا سردارانې دي. نا ګسو والا زر خپل قلم راوالي لیکل شروع کړي، دا ښې والا ورته مه لیکې، صبر وکړې که توبه وباسي، لږ مهلت والا ورکړي. هغې بیا قلم والي لیکل، وی لږ صبر ورته وکړې، بیا که بیا لږ ساعت تېر شي هغې بیا قلم راوالي لیکل کوي. دا ښې والا ورته یاره تاسو بیا لږ صبر وکړئ، که لږ دې ستومانه شي توبه وباسي. نو چې لږ ساعت تېر شي نو هغې بیا وایي څنګه چل وکړو؟ یاره وایي بدبخته ته خو مونږ څو ګنټې انتظار وکړو، اړو ستومانه نه شو، زه ولیکې اوس. فرشتو نه حیا پکار ده. الله خوشحالول په لږ څیز خدای خوشحالېږي. هغه الله به مونږ نه خوشحاله و چې مونږ له ګوره څومره نعمتونه را کړي دي. دا زمونږ کور، زمونږ وجود، زمونږ لباس، زمونږ بچی، زمونږ ډوډۍ، زمونږ دا چې څه مخامخ اینو، او دا غیر لویه خبره زمونږ مسلمانی او زمونږ ایمان دا الله را کړی دی. دا به مونږ خفه کوو؟ الله تا به مونږ څنګه خفه کوو؟ ته خو زمونږ ډېر مهربان یې، ډېر احسانات دې را باندې الله کړي دي. دا ژوند دې را کړی دی، ټولو نه لویه خبره عزت دې را کړی دی. د بل د درده ناستې نه خدای ساتلی یو. ماښام خپلې ډوډۍ ته کښېنو، غرمه خپلې ډوډۍ ته کښېنو، لاس و خپو باندې روغ دې خدای پیدا کړي یو، سترګه خولې باندې روغ دې خدای پیدا کړي یو، غوږونو باندې روغ دې خدای پیدا کړي یو، بچي دې خدای راکړل، کور دې راکړ. نو الله څنګه به تا خفه کو؟ او چې دا مسلمان بیا دا الله خفه کوي، دا یاره ډېر بدقسمته مسلمان دی. بل سړی به پاسي د قبر نه. دویم نمبر چې بعضې کسان پاسي څنګه، نو دوی به جناب دا فرشتې بوله په دا سپیمو کې زنځیرونه واچوي. یا الله کم ته وساتي سپیمو کې. نو پراکاږي به دی به د چغې وایي چې صبر وکړې، ما سره خو له حساب کتاب هم نه دی شوی، تاسو ما راکاږئ، کم خوا مې بوځئ؟ وی هغه مخامخ جهنم ته دې بوځو، غرغنډې نه هغې ته دې بوځو. وی ما سره خو له حساب کتاب نه دی شوی، صبر وکړئ چې حساب کتاب وشي بیا به مې بوځئ.
په دې تکرار به هغې وایي نه مونږ بدبوزو دی دی وایي مه مې بوځه حساب کتاب را سره وشي د الله د طرف نه به اعلان وشي یا بنده تا کړي څه دي چې د سره مونږ حساب کتاب وکړو څه نیکي دی کړې هغه سړی به دا خبرې کوي چې چا خو څه نیکي کړي که نه ته څه کړي دي چې مونږ څه حساب کتاب وکړو ویلا کا کې راس پې موږ زیرو جهنم ته پړ به خبره وغورځوي بعضې کسان به جناب چې سر به ښکتي او خپې به پورته او روان به تپوس وشو د خدای حبیبه په سر به څنګه ځي سړی وی هغه ذات چې تا له پخپو کې رتلو طاقت اچولی دی هغه ستا په سر کې هم رتلو طاقت اچولی شي بعضې کسان به داسې وي د خنزیر مخ به وي او جهنم ته به رواني بعضې به د سپوس په شکل جهنم ته رواني بعضې داسې به چې سر څنګه اوچت کړي یو خشته مزیدار وجود به ورته ولاړي دی به ورته ته څوک الله یې سره خو کي د معلوم بیا سترګې پته ولګېدې وایي زه ستا نیک عمل دنیا کې زه په تا د پاسه سور ومه ته مې خپل خواهش ته نه پرېښودې اوس ټیټ شه چې اوس زه راته ټیټېږم زما د پاسه را سور شه چې حساب کتاب لرې بوځم هغه نیک عمل به ورته ټیټ شي او دی به پې سو شي او د الله حساب کتاب له به ورسوي بل یو سړی به سر به راوچت کړي چې څنګه سر راوچت کړي یو بل شکل به ورته ولاړي یو خراب شکل بی داسې خراب شکل بی بیکارا بندې کړه یو خراب شکل باندې به نظر ولګي دی به ورته وي ته څوک یې چې د ما لومبې نظر پته ولګېد لومبې نظر مې پته ولګېد ته څوک یې اب ورته وایي چې زه ستا بد عمل یم دنیا کې ته زما د پاسه راسور وې مزې دې کولې اوس ټیټېږه چې زه در باندې سور شم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په زور به را ټیټ کړي دا بد عمل به پې سور شي لکه غویانو له چې خلک د شانه دا ستن ورکوي دا ستن چوکه به ورکوي او به وبېځي میدان د حشر کې به دا خلک څه کوي میدان د حشر کې دا خلک به خپلو خولو کې ډوبي پرون په ترمذي کې مونږ حدیث وی خپلو خولو کې او داسې د چا به خولې د کونډو پورې به د چا به تر دا ګیټو پورې د چا تر نامه پورې او د چا تر خولې او غوږونو پورې به خولې وی خو یاد وساته د دنیا اوبه چې دي هغه سطح برابر ساتي دنیا کې چې اوبو بیږي یو شانی د آخرت خوله به د دنیا د اوبو په شانتې ني چا نه چې کومه خوله بیږي هغه پورې به ودرېږي زما خوله به د ما نه بل چاله نه دي دومره خوله به د نه بیږي دومره د انسان نه چې هغه به تا پورې ودرېږي لکه د جامې په شانتې لکه بالټي کې چې سړی ولاړي لکه ډیګا کې چې سړی ولاړي نو چې څومره انسان ګناهګار دی هغه مره به ترې زیاتې خولې ځي نو او ده پورې به ولاړي نو دی به پکې ډوب پروت نو جناب په دا خولو کې به انسان ډوبي او لوی تکلیف پی په مصیبت کې به مبتلی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي داسې چې د دنیا کې له هوښیارانو دا بال تمام پکې داسې وي بعضې پکې را عمرونه خو به یو شانتي را پا بس چې یاره د حساب کتاب به الله کله شروع کوي بعضې به یاره یو چل نه کوو ځای چې لاړ شو آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی او نیکه په خپل اولاد خفه کېږي چې هغه را پیدا کړو هغه ته سپارش وکړو چې د خدای لپاره موږ حساب کتاب شروع کړي الله حساب شروع کړي دی به لاړ شي طلب به کوي یو نه به تپوس کړي آدم علیه السلام بل نه به تپوس کړي د پیغمبرانو به ځان لفظی وي را پیدا به کړي دی به ورته وایي چې ای آدمه ته د دې ټول بشر انسانیت پلارې او ته د خپلو بچو ته نه ګورې چې په څومره مصیبت کې مبتلا دي د خدای لپاره الله دربار کې سوال وکړه چې خدای حساب کتاب زر شروع کړي آدم علیه السلام به ورته وایي انی لست لذلک زه دا کار نشم کولی او ته خو پیغمبرې وی نه که زه د خدای دربار کې ودرېږم او الله ته ویم چې خدای زما د اولاد سره حساب کتاب شروع کا او خدای ما ته وی ښه دا خو ستا د برکت هر څه شوي دي که تا د اونې پاڼې له ګوتې نه وې وروړې نو دنیا ته به نوتلې دوي بیا به خدای له څه جواب ورکړو نشم کولی دغه ځای کې دا نشم کولی ګوره پیغمبران به یریږي دومره به پیغمبران یریږي چې حضرت عیسی علیه السلام متعلق راځي الله به دې تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اے عیسی تا ویلي دي چې د ما زما د مور عبادت کوي دی به وایي چې ما قلت لهم الا ما امرتني الله ما نه دي ویلي ګوره ما خو هغه ویلي دي چې خدای تا راته څه ویلي دي
دا خبرې ما نه دي کړې، دا به خدای پاک ته پته ده چې نه دي کړې، خو په دې عیسایانو به هلته کې دا یو زوره نه ورچې چې تاسو خو وایئ چې ګنې مونږ ته عیسی علیه السلام وي، دا خو انکار کوي. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د عیسی علیہ السلام نه خدای دا تپوس کوي که نه، دا تپوس قدرې دومره به په هغه باندې زور راشي چې د هغه به د هر ویښته نه د خولې په ځای وینه روځي. دا د عیسی علیہ السلام حال دی، پیغمبر جلیل القدر معصوم پاتې بل چا سره. خو هغه داسې جهان نه دی لکه د دنیا په شان دی. یو داسې میدان کې به خلق ولاړي چې په هغې کې به لوړه او ښکته نی، غر غونډی ټیټه به نی، د تختېدو ځای سورنګ مورنګ پکې نشته، اونه پکې نشته، کوټه پکې نشته. داسې یو میدان کې به ټول ولاړي، تیختم پکې نشته. د میدان حشر نه ګیر چاپیره د جهنم تاو دی، جهنم ګیر چاپیره کم خوا به تختې. په جهنم د پاسه سویرات پول دی نری، په هغې غاړه جنت دی. ښه نو دی به کم خوا؟ دنیا کې خو به دا وتښتي او طرف دلته کم خوا تښتي؟ دنیا کې خو به دا پیسې استعمال کړل، ته پیسه هم نه استعمالېږي. څه به کې اوس جناب چې آدم علیہ السلام ته به وایي ښه مونږ څوک یاره وي دا یو ذر دی یو پیغمبر ښیمه حضرت نوح علیہ السلام له ورشي. زمانه پس دویم نمبر دا مخلوق د هغه نه بیا پیدا دی. دویم آدم ثانی دله به ورشي. مونږ دپاره خدای دپاره څه دعا د خدای په دربار کې وغواړه. ابو وایي زه نشم کولی، ځکه چې ما ته خدای وایي چې د زوی دپاره غږ مه کوه، ما د زوی متعلق زوی مې کافر او د خدای په دربار کې مې دعا غوښتې ده. دغه یو غلطي ما نه شوې ده. حالانکه پیغمبر نه ګناه نه کېږي، ګناه نه معصوم دی. دا یو اوږده مسله ده، دې وخت کې نه ویم. یا دا دویم بعضې علما حدیث کې یو کې بل هم راځي چې ما خدای قوم ته خیرې یو ځل کړی دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا چې دې کې یوم جم دی پرې نه دی. نو که ما ته خدای وایي چې ښه اوس یې سپارښونه کېل در ورته خیرې کول نشم کولی، انی لست لذلک، دا کار زه نشم کولی. خلق وی منگ سوکو یره ابراہیم علیہ السلام یو پیغمبر دے غلا ورشے، دا خدای پنیز بہترین درجے لوے درجے پیغمبر، پیغمبرانو کم رفع بعضهم فوق بعض درجات، درجے دی بر مرتبے دی. اغلب ورشی ابو تو زم نشم کولی یو بانا بوتو کی یو بانا نہ بلکہ یو وجدہ خمنگ سوکو موسیٰ علیہ السلام لورشے، موسیٰ علیہ السلام لورشے با مویزہ نشم کولی. خلق وی منگ سوکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لورشی غلب ورشی ابو ازم نشم کوئی. خلق وی منسو خلق خوب پا گرمے کی خوب منگ بے خواتا ابو توی ذرت یو پیغمبر خیمہ بغیر داغن بلخوا مزے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلب ورشی اور صفتون ابو تعالی پیغمبر علیہ السلام کی دا دوالو جہانو سردار مبارک فرمائی اگد حدیث مشکات کے مال بدا خلق راشی اور مسلم شریف کی مشتا کہ راشی خلق بوتوی چی بس بل خودمون اس وسو چار نشتا خو اللہ دا پارا خدای تا درخواستو کچھ خدای حساب کتاب شروع کی قدرے نور خبری رستو دی سوک با جنت تا دی سوک دا خوچی کار شروع کی دوزخ تا دی ارخوا خوچی دا دی غم نخو خلاص شو کنا. نبی علیہ السلام فرمائی زب ورشم یو زیتا مقام محمود تا دا اللہ دا عرش دا لان دے او التبز د دنیا د اور وزو برابر یوی افتے برابر اگدہ سجدہ کم نو جب سجدہ پروتن جبریل علیہ السلام براشی ہوئی تب ہوئی چھے پاسا تو چھے سغواری داغی تب پوسوتا شابو آیا نو نبی علیہ السلام بلومبے دا سپارش اوکی دا مسلم شریف حدیث تے چھے یا اللہ زدا غوالم چھے دی مخلوق خدا ستا دا مخلوق تی حساب کتاب وسر شروع کر اللہ بھی حساب کتاب شروع کی حساب کتاب چاہے اللہ شروع کی دمرا ضرب ہو کی عقل نبار خبری دی کنا دا دنیا دا شپگو گینٹو نیمی روز شپگ گینٹے اندازہ کی با اللہ طول مخلوق سر حسابو کی شپگ گینٹے کی با قصہ بیغمشی دا دمرا لوی رز کا الف مما تعدون پچابا زر کالا تیری گی زر کالا دنیا زر کالا او پچا کا 50,000 سر 50 زر کال او پچا تیرے گی سختا او پچا با دمر زر تیرشی لکا دا سحر دا سنت و 2 رکاتو برابر پچا با دمر زر تیرشی لکا دا مازدیگر نتر ما خاما پورے ٹیب لکا دا خوشحالی شپا خلقوی زر تیرے گی
او د غم شپه وي نه تېرېږي. دا زموږ د پښتنو مثال دی. او هلته خو ټولې خبرې بیا د عقل نه بار خبرې دي، د الله فیصلې دي خپلې. خدای دې په موږ داسې تېره کړي لکه د سار 2 رکعات. حساب کتاب چې شروع شي تله د میزان ولګېږي نو تله حساب کتاب به څوک کوي؟ الله به کوي، خپله به الله نګراني کوي. او بیا چې کب آدم علیه السلام به ټول مخلوق ته ولاړي. لږ یو 100 منټه زه اخلم ځکه چې لږ لیټ رالم. زما یو میلمه ضروري غوندې راغی، هغه سره لږ ایثار شو. آدم علیه السلام به ولاړي جناب، ټول اولاد سره چې حساب کتاب کېږي تله د میزان به لګېدلي، الله به خپله نګراني کوي په خپله. جبریل علیه السلام به ولاړي، وحی هغه راوړی که په هغه څوک اعتراض وکړي چې صاحب مونږ ته خو څه وحی نه ده راغلی، مونږ ته خو ستا اسلامي قانون نشته. اسرائیل علیه السلام به ولاړي که څوک د اعتراض وکړي چې ده خو ما نه جیب په ډېر زر سا وویستل او زه خو عبادت ته پرېنښودم، چې هغه وایي چې خدای تا راته ویلي. ښه د هغې نه علاوه کرام الکاتبین به ولاړي چې ستا نیکۍ لیکلي دي. څوک دا ونه وایي چې جده ما خو یو نیکي پلانګي ځای کې کړې وه، هغه نیکي خو زما په دې کې نشته، ما خو حج کړی ده، ما حج خو دې کې نه دي لیکلی. هغې به ورته وایي چې تا کړی خو تا ریاکاري کړې وه، یا دا دې کړې وه، یا دا دې کړې وه. ښه جناب کرام الکاتبین ګناه چې ما پلانکی ګناه خو نه ده کړې ده، را په زیاتي لیکلې ده. هغې به وایي نه پلانکی ځمکه باندې یې کړې، دا بانې به هم کېږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي بعضې خلک به د دنیا نه دروغجن هلته هم دروغ وایي، خدای دا ګناه خو ما نه ده کړې. الله به ورته وایي دا زما کرام الکاتبین تا کړې ده، وایي خدای ګواه غواړم. دا کرام نه په دا کې دا خو ګوان د ما نه دي، دا خو ما نه لیدل چې ما تاسو وایي ما هغه ګوان غواړم چې زما خپل موجود انسانانو والا ګواني. ته خو پټه ګناه کړې انسانانو ته کوم دی؟ الله به ورته وایي ښه چې ستا دا وجود په تا پخپله ګواه کړم او به یې منې؟ دی به وایي وجود به څنګه وایي؟ یا خدای دا منم. کفا بنفسک الیوم حسیبا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. نو الله بس جلو کی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. جبه باندې به کلک مهر ولګي، لاسونه به خبرې شروع کړي د ما باندې دا ګناه کړې ده، خپې به خبرې شروع کړي په ما ورپسې تلې، هر اندام به ګویي وکړي چې په ګناه په ما کړې ده. دی به خپلو اندامونو ته په کنځلو شي چې زه خو تاسو دپاره دروغ یم بچ کوم، او تاسو په ځان په خپله ګویي کوئ زه وکړئ. الله نه خو دروغ پټولی نه شي. نو تله د میزان کی حساب کتاب چې شروع شي نیکۍ یو طرف ته ګناه بل طرف ته، او دا سخت. او ګوره هر پیغمبر ته به خپل امت هم ولاړي، هر امت ته به خپل پیغمبر هم ولاړي. د ابراهیم علیه السلام امت سره چې حساب کېږي به ولاړي، او چې زمونږ امت سره حساب کتاب کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي. الله اکبر چې مونږ سره حساب کېږي او نبی علیه السلام ولاړي، او مونږ په داسې شکل تلي یو چې هغه ګیرخریلې شکل یې نو څه بچ کې مخ په سترګې به ولګیا ورسره. په هغه عمل تلي چې هغه د پیغمبر علیه السلام خلاف عمل دی نو سترګې به ولګیا ورسره. په هغه ګناه تلي چې هغه د نبي اسلام نه وخوښه نو سترګې به ولګیا ورسره. کم از کم په هغه عمل الله له لاړ شه، ستا په دغه قبر کې، ستا په دغه حشر کې د یو ډېر خشته ښکلي پیغمبر نه امید دی چې ما له سفارش وکړي، نو د هغه اخلاق د هغه عمل ځان خپل که نو په هغې عمل او اخلاقو لاړ شه جناب. چې او لومبي حساب کتاب به چا نه شروع کېږي؟ زمونږ د امت نه. یو حدیث کې راځي چې حساب کتاب شروع کېږي نو اعلان به وشي چې د پیغمبر علیه السلام نوم چې د هغه امت ته مخکې شي، چې هغې سره حساب کتاب کېږي نو لومبی به دا اعلان وشي نبی علیہ السلام ته چې ته په خپله خوښه یو کس را مخکې کړه چې زه ورسره حساب وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ټیم به په ما ډېر سخت دی چې خدای څوک ور مخکې کړم، دا لومبی ته را مخکې کړه بیا به ګورو سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما سره به د قیامت په دې لوی میدان کې ښي طرف ته ابوبکر ولاړي، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما، دا به زما وزیران دي د دنیا، هلته به را سره ولاړي. نو پیغمبر علیہ السلام د حضرت ابوبکر لاس نه ونیسي او ورمن مخکې کوي به. نبی علیہ السلام فرمایي وی په ما چې چا څومره ما سره ښېګړه کړې د هغې بدل مو له دنیا کې خلاص کړی، په ما د چا احسان هم نشته سوا د ابوبکر نه. د هغه احسان زما د پاسه پروت دی،
او علما نه دی خلاص کړي هغه احسان بدل به ولا خدای د قیامت په میدان کې ورکوي. دا وفات نه لږ غونې مخکې ویلي دي حدیث دی. نو دا مټه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونیسي ور مخکې کوي به چې ته را مخکې چې تا سره حساب کتاب وشي. دی به په ژړا شي لاس به ترې راکاږي چې دا د خدای رسوله داسې کې ما ور مخکې کې ما غر کې بل څوک ور مخکې که دغه عمر دی هغه عثمان دی هغه مخکې وی نه تا مخکې کوم وی په جګړه به شي یو بل سره نبی اسلام به راکاږي دی به ترې لاس راکاږي او ابوبکر صدیق به جاري ورته چې دا ستا د امت رسوایي ده ما خو هغه عمل نه دی کړی چې کوم الله له پکار دی. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په آواز دا 52 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې د قیامت د ورځې بیان تاسو اورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ باندې سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو د پاره هم زموږ د دکان پته یاد لرئ. لکه دنیا کې خلک سوداګان یو بل سره کوي که ورته څه غواړئ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې داسې کار به وکړو زه به دا ټول د خپل ژوند عبادت تعالی درکړم ټول منځونه روجې حج او د هغې نه علاوه جهاد چې څومره کافران مې وجلي دي څومره نیکۍ مې کړي دي ټولې تا ته بخم تاله درکوم او تا نه یو وړه نیکي غواړم پټۍ نیکي ده نه غواړم او زما د ژوند کې څومره نیکۍ منځونه او صدقې او دا کافر مې وجلي دي جهادونه مې کړي دي نبی علیہ السلام سره مرګتیا مې ټول درته بخم. ابوبکر صدیق ورته څه نیکي غواړې وی هغه 3 شپې چې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تېرې کړي دي حق راته راوبخه زه تا ته دا د خپل ژوند ټولې نیکۍ بخم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو وی عمره دا خو لا ته دا نیکۍ راکړې که دا ټوله دنیا او د ټول اسمان لاندې او ځمکې د پاسه کل مخلوق ما ته ټولې نیکۍ را بخي د هغې غار ثور د 3 شپو خو څه کوي چې د 1 ساعت هغه سیکنډ او منټ نیکۍ به هم ورته ونه بخم. خو په ما یې الله یو احسان کړی دی هغه فضل په ما خدای کړی دی چې نبي علیه السلام په دا غار کې د ما سینې ته ډډه والې ده. واقعي صحابه او پیغمبر علیه السلام سره ډېرې حقیقت ته د محنت کړی دی ډېره مرګرتیا او ډېرې قربانۍ کړی دی لیکن فرمایي چې د هر چا بدن مې دنیا کې خلاص که سوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د احسان بدل به هغه له خدای د قیامت په میدان کې خلاصوي. نو راکاږي به او بیا به ابوبکر هلته یېرېږي رضی الله عنه خدای سره به څوک حساب کتاب کوي ما مخکې کوه او د خدای رسوله ولې د رسوایي به دې راشي د امت ځکه که په ما لومبې اعلان وشي چې ابوبکر جهنم ته روان کړي نو څه به کېږي بیا امت به ټول رسوا شي ما به مخکې کوه بل څوک ور مخکې که زه خو ډېر ګناهګار یم د خدای دربار کې نشم ودرېدی او نبي اسلام به هم جاري راکاږي به دی به هم جاري لاس په رستو کوي چې واقعي ابوبکر غوندې سړی په حساب کتاب کې فیل شو ګټي به څوک ابه نه مخکې کېږي او دی کې به جناب د الله د طرف نه الله به آواز وکړي ای حبیبه تا نه دروغجن کوم الله تا نه دروغجن کوم ځکه تا په خپله فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنتی دی د 10 کسانو نوم پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې اغشته دي چې دا 10 کسان جنتیان دي یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او سردار یې دی تاره د نوم اغشته دی جنتی دی تا نه دروغجن کوم زه ابوبکر دی بی حسابه بی کتابه جنت ته لاړ شي هغه او یا زره به شروع شي زه دی جنت بی حسابه بی کتابه بیا به چا نیکۍ درنې دي ابه جنت ته ځي د چا نیکۍ سپکې دي ابه جهنم ته روانېږي دغه د خدای حساب کتاب دی نو عایشه صدیقې رضی الله عنها د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو او دا تپوس حضرت زید حضرت یو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه هغه هم کړی دی چې د خدای رسوله د قیامت په میدان کې موږ به د کوم ځای ګورو کوم ځای به دې ګورو ځای راته وښایه وی 3 ځایونو نه خطا کېږم د میزان تلې سره مې ګورئ د حوض کوثر په غاړه مې ګورئ او چې کوم پولیس فرات دی دقه ځای کې مې ګورئ دې 3 ځایونو کې به یو ځای کې زه خامخا موجود یم دې نه خطا کېږم ور صحابو ته زه ځای تپوس هم کړی دی
د غرنګي مونږ ته هم دا پته ولګېده چې نبي علیه السلام تکلیف پېښې دی دریو ځایونو کې خو چې پیغمبر علیه السلام سره خو هم د سترګو لګولو څه شان پرېښي هله که نه څه شان خو مونږ پرېښي که نه و سترګو لګولو شان هم نه دی پرېښې او بیا هم ورپسې په محشر په میدان کې منډې وو ای د دنیا په دې 5 ورځو دپاره مونږ څه ناروا نه کوو ورونو ښه لږ څه ژوند دی زمونږ نیکونه څه شو زمونږ هغه پلاران څه شو زمونږ هغه مشران څه شو زمونږ هغه رشته داران څه شو خپلو سترګو سره مونږ ته پته لګي چې قبرونو کې هم دفن کړل دې مقبرې ته وګورئ څومره خلک پکې پراته دی دې لږ ژوند دپاره د معمولي زندګۍ دپاره د دې لږ ژوند دپاره مونږ څومره څو هسې خپلو کې خبره کړو که زما خپل کوري په یو درس کې جوړوم که نه که ستا کوري په یو درس کې جوړی که نه جوړی لیکن دا د خدای کور څومره موده شو داسې یو خبره کوم دا به خدای انشاءالله اوس روان دی جوړ بشي دغه زمونږ د خدای سره معامله ده که نه که خپل بچی مې دی دا پرېږده ځه خپل بچی مې دی غرمې له وله کم نمبر ډوډۍ راوړم خپل بچی دی دی غرمې له وله چې سکول د یونیفارم او د مسئلې راشي بهترینه جوړوله پیدا کړې که نه بازار کې ګرځې ښه جوړوله راکړه او کور کې د خوا سره یتیم دی مسکین دی فقیر دی هغه له ورکوې ډوډۍ هغه چې د جامه جوړه دی واخېسته لکه زه خو چې سوچ کوم خو همدغه د کوټې لاندې که د 50 لکه روپۍ دروازې ګټې همدغه کټ کې سملې دغه سوري ته کوټې لاندې او که د 2 روپو مزدور هم دغه ځای کې سملې او که د کروڑونو روپو مالک دغه خېټه ده دا بلا دا مصیبت دغه بلا خېټې ته به ډوډۍ ورچوي هغه به غریب به بچوي مالدار به ورته ورچوي دغه جامه به غریب هم اغوندي او دغه د 50 کروڑو روپو مالک به هم ورچوي صرف دونه فرق چې به لږ ښي او دا به خرابوي که نه اما د بلا د خېټه د ښه خوراک وړي چې ته به خراب ور واچوې نور تاسو د کروڑونو روپو مالک نور څه کولی شي دا نور به څوک هغه خپل کروڑونو اربونو روپۍ د نور څه جوړولی شي هېڅ هم ته نه شي جوړولی خدای دې هغه ژوند له درکړي چې د اطمینان ژوند دی که د 50 روپو مالک مې د 100 روپو مالک مې خو چې د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند وي که ته د کربونو روپو مالک هم شي او ژوند د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند څه پې یو لوی سرمایه‌دار متعلقه تا بله چا خبره کوله پېښور کې یو لوی سرمایه‌دار نوم تاسو ځکه نه اخلم بیا پته لګي پېښور کې دومره سرمایه‌دار چې جناب د پلازو مالک دی د پلازو او زما خپل اندازه ده چې د هغه د دروازې لکونه روپۍ مدن دی وایي دایره داسې چې کښېنم غرمه ډوډۍ ته دا نوکرانو ته وګورم او د خپلو بچو ته او د نورو خلکو ته وګورم او دا کم خوراک خوري او زما څه خوراک دی یشېدلې ساګ یشېدلې مهې دا مې خوراک دی دې نه زیات خوړی نه شم ډاکټر پابندي لګوي دې نه زیات نه خورئ او چې د شپې سبلم نو د نشي د ګولو نه بغیر خوب نه راځي مولوي صاحب څه چې راته وښایه چې خوب راشي خوب نه راځي څومره مال خو سرخوړی زیات دی هغه غم هم زیات دی که نه فکر هم زیات دی که نه سوچ هم زیات دی که نه او چې یو بچی ته چا وتښتاو الله اکبر وی لیونی ګرځېدم چې زما دا جایداد هر سړی دوړی خو چې زما دا بچی را پیدا شي دا څه ژوند دی ما وی الله به ټیک کېږي جناب چې الله ته رجوع کې خان صاحب تا چې تر څو خدای ته رجوع نه کړې نه ټیک کېږي ما مونځ کوه روژه نیسه یقین وکړه که مونځ والا ورته حج دې کړی دی نجي نه مې دی کړی الله دومره دولت او تا د حضور پاک مبارک ملاقات نه دی کړی نو زه خو وایم چې لږ ژوند دي سپوره ډوډۍ دي خو چې ته پکې مطمئن او خوشحاله هغه اربونو روپو دروازې د ګټې نه بهتر دی چې ته پکې مطمئن څه پکې نو به هر صورت دا د قیامت د میدان حالات مې درته بیانول افحسبتم انما خلقناکم عبثا تاسو څه خیال چې ما دغسې عبث پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون ما ته به واپس نشئ الله به بیا فرمایي چې ګوره که مهلت درکم او دا نیکي د چا نه وغواړې بیا به سي غوښتې شي وی خدای دا خو ستا په ما ډېر لوی احساني که مهلت دې راکړه اوس پې د چا نه وغواړه وی ښه ده لاړ شه یو نیکي د کم د چا نه وغواړه دې بله کې سوچ کوي دا خو وړه غوندې نیکي ده خو که چا ته مې وی راکوي یاره دې به لاړ شي د ټولو نه مخکې خپلې مور پسې مورې زما یوه نیکي کمه ده
او تال راغلی مته مهرباني وکا یو نیکی مال راکا. مور بوتوی بچے نا د نیکو سودا پکې نشتا، نیکی دی کمره بس خدای بچ کا، د نیکو سودا کسی پیسې نشتا. دی بوتوی یا موری کدا نیکی نه راکې خدا کا دوزخ ته می غورځي، ای بچے خدای ته بچ کا. یا موری ته زما هغه مور نه چې دنیا کې بتاوي چې خدای راځوي می جوړ کې خیر دې ما دغه په دې بیماره کې هغه مور نه وي بچی دنیا سره پاتې ده. ولی نه راکې مورې وی ګوره تعالی کو دا یو نیکی در کوم زما کوم شنو بیا بس ځکه د قیامت میدان کې رب العالمین د جهنم دا برا کایږي او یا زر واجب پکې چولی حدیث کې راځي او اره یو واګه باندې با او یا زر فرشته مقرره نږدې وکي د حشر د میدان دی بوتا خپل واسطې را دي چې دماغ پلان کې مورې او دماغ خمور او چې ما سره به احسان کو ای بچي په قلاره کېنه دا د دنیا قصې پسې نه دي دا کوستاله نیکی در کم او ستا پوره شو زما کم شي زبس کوم لار بشي پلار سره بم دغه غپ شپ لګیا به مورنه کی لار بشي بیا رونو الله خزلا بچولا یارانو دوستانو له هیڅوک بم نیکی ورنه کی دی بل کې وای چې ما خو چې دا یو ورنه کی پیدا بشي دی خو خوندونه کو غمجن برا روان شي چې غمجن را روان شي یو سړی به ولاړی ببر سر به نیولی ابو ته یله کوله خپه وی ځای بس پرېمه ده پاره وی نه ما ته وای څه چل شوی دی په پکلار کې نه ستاره سره سدي وی ګوره وای د پکار سم کله ما ساجت ما در ساجت پیښ شو دی بوته پلار پکار نشو مور پکار نشو بچي پکار نشو خزه پکار نشو اولاد پکار نشو تبه مست پکار شي وی ګوره ایسو بدینی پکار او قزما متعلق ضرورت پوره کیږي پکارېږي وی راشه ته وای الو ته وای وی زما یو نیکی کمو الله را سره احسان او کوم مهلت راک په دې ټول جهان وګرځیدم چا برا نکړه هغه سړی وته خدا خو اسانه خبره ده یو نیکی کمه ده وی زما درکړه وی را دې کړه وی ته ما پیژن دی به حیران شي چې هغه خپلوانو تعلقدارانو او خځه او مور نه کړ ته به څنګه ما پیژن وینا چې د دنیا کې لیدم نه بیا ولې راکې بس ځای ما نه یک وخت در نه کړ کنه زه کیسه ده حل شو چې الله تعالی مخامخ اوس په خدای اس شیم پټ نه دي ارسنه خدای خبردار دی خدای دې نه کې قدر خلکو ته خي بنده پیدا کړی کی او الله پیدا شو خوشاله وي غریب چا در کجیل ته یو بنده ناشته هغه راکړه وی حاضر کې هغه بنده رب العالمین براغه ته پوښتنه کوي چې تا نیکی دل ورکاو خدای ولی ورکول دل خو هیڅ نه ورکول وی خدای پاک زما د ایمان نه پس د کلمې نه پس دا یو نیکی وا زه خاصم د جهنم خشا کې دا یو نیکی مې و زما په اسم کار نه کیږي پرې دی مسلمان کار خو به پیو شي کنه دی خو به دوزخ نه بچ شي کنه ایثار او قربانی وته وي دا صحابه او صفاتو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه بل به پزان غورکاو ځان باندې به لوګ نار تیرولا بل به غورکاو نن موږ څه کو موږ دا بل خدای دې لوګي ملک خو دې مور شو دا څه کنه دا بل تباہ بربادي خو دې خیمه زما دا خیټه ډکې دا خو مسلمان شی ونه د مسلمان طریقه او شی ودا ده چې ځان به اوګي پرې بل به مړې پیغمبر علیه السلام یو ملمو چراغ ویدل اسوک ډوړې ورکه ابو طلحه رضی الله عنه یرا کمال به کور ته بودم د خدای رسول چې کور ته بوته خدای دې وسشتا وې دومره سدي چې د ماشومان خوراک ته وی نبی علیہ السلام مل مرا کړی وی دا بس مور به کو وی څنګه به مړو وی دا ماشومان به ودکو او د ملمه ته ډوړې کېد دې ته ایمان وای ماشومان او غلول په خندا او په خونده الان کې ماشومان هم وګو هغه ودکړل دی وته ویلې خدای ته چې خدای دا خو یو پس ډوړې ده نو دا خو کوم سره خورون دا ډوړې وته مون خلاص کو او کوم نه خورون مل مسره چې په خپل نه خورې مل یوازې خو دا خو مل مرام شرم دی دا چل وګو چې دا ډوړې هغه وخت دا پرده او دا شینو ته ډوړې راوړه کېده تم کې نو زمم کېنم ډوړې به سره شروع کو نو بیا وته چورې غدا دی رڼا کمر دا تیزو ما نو ورپا بسن پوتې ور کې مړ به کې اسی به کې ګوتې وې چې دی وخت نه بلېږي نو مونږ به اسی لا شروع مل ما به موړ کو ومقلو به کډوړای کې خو دا دی خزه خاوندم کې ناستل ملمم کې ناست
دا ښځه ویله د ډیډیوي رانه لکه کمه ده لکه تیزم خو چې ورله ګوتې متې وایي ناګانې مړه یې کړه بیا بل وله صحابه یبلي ولې مړه کړه وایي ما خو تیزوله مړه شو شابه زر بله کړه یاره دا خو نه بلېږي باته یې رانه ښکته شو زه راته یاره ډوډۍ به داسې په تیاره کې وخورو دوی به هسې ګوتې وړه مېلمه یې موړ کړه دې ته ایمان وایي چې راغی هغه مېلمه نبي علیه السلام ته الوی دغه څلور خو دا چل ما سره وکړه ماشومان یې هسې د ټول په خپلې ناره شپه تېره کړه او په مې ډوډۍ وخوړه دا آیات نازل کړی صحابو صفت دا دی چې ځان به لوږي پرېږدي او بل به مړی خدای دې مونږ کې دغه ایمان پیدا کړي وایي چې دا بل ګاونډي راته را موړ ولې ګرځي دا تربور مې را موړ راته ولې ګرځي دا رور مې راته را موړ ولې ګرځي دا فلانکي راته را موړ ولې ګرځي د ناره تېروم او دې راته مزي چرچې کوي دا خو د مسلمان ټګي چوري قسم دې مونږ د مسلمانانو چې ټګي چوري جوړ کړی د مسلمانۍ یو ادب په مونږ کې نشته د مسلمانۍ یو خوی په مونږ کې نشته د پیغمبر علیه السلام قسم دې کې یو خوی په مونږ کې دا دونه غیبتونه چې د نبي علیه السلام کوي چې دا مونږ یې کوو لکه نه وایه اوسه ټوله د پټو په غاړو په پولو باندې په جومات کې په بیټکونو کې په حجرو کې د غیبت او د مونږ سر دروغ ټوله راز دوکه ټګي چوري حرام خوري پردې مال وال او رزق وال بل تسکیمونه پولې باندې کول د بل مسلمان بیزتی پچا کول شیطانت کول دا شته په مونږ کې که نشته ټوله کې شته دا مسلماني ده پردې کانډر کول او پردې مال غلا کول دکاندار نه چې شي یو ځای خو شل خولې ورته خوږې کې او کله ورته ژبه تالو له بوځي او کله ورته شونډو له راوباسي یو ځای خو ډېر غریب یم او سبا به درکړم او بل خو چې مال دې خوندي که بس بیا به درنه چا پلار والي او یادو ساته نبی علیہ السلام فرمایي چې چانه دې مال واغش په دې نیت قرض چې دا به ورکوم نو خدای به توفیق درکړي قرض به خلاص شي اګه په دې نیت دې واغش رانه یو ځل ته ونیسم نو دې مانه بیا والي خدای به هلاک کړي د هغې د خلاصولو الله توفیق به درنه کړي ټول ګن کپین جوړه کړې ده د مسلمان طریقې ته ګوره شیوې ته وګوره دوکو ته وګوره د جانسو ته وګوره د پروګرامونو ته وګوره دا خو نه نبی علیہ السلام کوي نه صحابه کړي دي نه قرآن کې شته نه په یو دین کې شته نه په یو او ځان ته وایي مسلمانانو مؤمنان هسې هغه ګپ شپ هم جوړ کړی خدای دې موږ سوچه مسلمانان کامل مسلمان لکه بغض او حسد او مسلمان ته ټګي او چوري دا د مسلمان طریقه نه ده الله به تپوسو کې تا دې نیکي ورکړه او خدای ورمې کړه ولې دې ورکوله وی خدای د اسلام او د ایمان نه پس زما په عملنامه کې دغه وړه غوندې نیکي او نور نشته نو ما وی زه راشه ما خو پیسې هم کار نه کېږي دې مسلمان ور کار خو به پوه شي که نه الله ذوالجلال به هغه ته وایي چې ستا خو یوه نیکي کمه وه خو پوره شوه ته خو د جنت ته دی بل ته وایي خطا قرباني وکړه ها زما په دې بنده دې رحم وکړه یا خدایا نو زیات رحم کوونکي خو زه په تا زه رحم کوم بې حسابه بې کتابه جنت ته ځه الرحماء يرحمهم الرحمن کم خلق چې په بل رحم کوي رحمان خدای به په هغه رحم کوي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء د ځمکې په مخلوق ته رحم وکړه اسمان والا ذات په پتا باندې رحم وکړي رحم اوچت شی دی لکه شته د موږ رحم نشته هغه ځای به پټ ناست چې مسلمان تېرېږي ډز 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 دا رحم دی دا مسلمان دی وکړه د هغه په بچو دی وکړه د هغه په ښځه دی وکړه د هغه په قوم دی وکړه سړی دې مړ کړه د مړ دی که هغه خو یو وخت مقرر یو ټیم مقرر خو لا خو ته به خدای له ور دی که به نه ور دی د هغه دوکان ته لانده باندې ایستې خو چې شپې اوده شي وشي کنډلی وکړې دوکان نه سودا دا رحم دی دا پردي پټي باندې ورځه د هغه نه غلا کوه دا رحم دی دا پردي مسلمان نه سپې دا رحم دی پردي مسلمان بچو ته ضرر دا رحم دی چې ته دلته په مسلمان رحم نه کوې ته د الله نصیب رحم امید لرې ته په مسلمان دا خو له مسلمان د نبي علیه السلام فرمایي یو ښځه مې په جهنم کې ولیده وایي دا کولمې یې ځان پسې راښکې د خدای رسوله ولې یو پیشو یې تړلې وه نه پرېښوده چې دا د ځمکې نه په خپله لاندې خوراک وکړي نه هغې خوراک ورکو د لوږې نه پیشو مړه شوه خدای پاک په هغه پیشو کې جهنم ته ورسوله بله یو ښځه وه چې راله په پي باندې سپې او د تندې نه شونډې ژبه رایستله او قریب و چې مړ شوی وی د تندې له لاسه چې هغه ښځه راله ویې کتل چې په پي باندې خو برقه نشته نو خپله موزه وسپړ ده او لوپټه وسپړ ده هغه موزه په لوپټه پورې تړله کوی ته یې ښکته کړه هغه موزه کې اوبه راویستې هغه سپي باندې وسکلې د هغې سپي باندې چې رحم وکړو رب العالمین هغه ښځه جنت ته بوتله وی د خدای رسوله په حیواناتو چې رحم کوو دې کې هم ثواب شته هر هغه څیز چې د هغه دغه وي جمدې حیوان وي په هغه چې رحم کوي خدای پاک به اجر درکوي څاروو سره څونه ظلمونه کوئ سنډا سره څونه ظلم کوئ غویانو سره څومره ظلم کوئ
پیغمبر علیہ السلام جمعات کې ناست یو اوښ وله راغی په جړا شو ورته برلارې شروع کړل جمعات ته راغی خو پرېږدی د حاجت دی سم لاس او چغې کړې ورشه مالک یې راولې چې مالک یې راوست وایي ستا دې اوښ ماته فریاد وکړه ته په ده باندې کار کې خوراک نه ورکې او ستړی کېږه ډېر وی او صاحب دا کار کوم وی دا ظلم به نه کوې په دې باندې هغه وخت کې کار کوی چې دمی او ماړی او چې دمی نو پرانیدی چې ستړي شي بیا مه پرېږدی چې دمی نو پرېنیدی وګورئ د غویانو سره موږ څومره ظلم کوو چوکې مړ ساتلي دي وینې هم ته به یې ولې وینې او ډانګونه هم ساتلي دي او په شلق او د اسپو سره څومره زیاتې او ظلمونه د حد نه زیات کار پې کوو په څارو به ظلم نه کوې په سپو به ظلم نه کوې سپي باندې په پیشو به ظلم نه کوې په انسان به ظلم نه کوې خدای به در باندې رحم وکړي بهر صورتونو دغه میدان کې ډېر خلک به یو قوم به بلي نبي علیه السلام فرمایي وی ده به د حوض کوثر په غاړه روان یم د هر قوم د هر پیغمبر به خپل حوضي وی زما به خپل حوضي اوبه به یې تکې سپینې وي د واورې غوندې یخې به پای غوندې سپینې به شاتو غوندې خوږې به او چې په غاړه یې څومره کوزې پرتې دي ابه د اسمان د ستورو نه هم زیاتې یو قوم به را رواني مال او فرشتې به ولې مخ بل طرف ته واړئ زه به یم دا زما اصحاب دي زما ملګري دي پرېږدی اوبه ورکوم وی تا ته پته نه لګي چې ستا د وفات نه پس دوی څه کړي دي دا مرتد شوي منې بیا کوم د خپل حوض حوض کوثر باندې به نبي علیه السلام خپل امت له اوبه ورکوي الله دې زمونږ پکې نصیب او قسمت پیدا کړي دغه به ډېر د مزې وخت دی بیا به بعضې خلک جنت ته لاړ شي بعضې به دوزخ ته لاړ شي پل صراط باندې به تېرېږي په پل صراط چې تېرېږي هلته به صاحب یو سټ راوتي سټ حدیث کې راځي سټ به وي سترګې به هم پکې وي او خوله به هم وي غوږونه به وي چغه به کړي چې زه هغه انسان باندې مقرر یم چې کوم په دنیا کې کبرجن او کبرجن را دې خوا شی کبرجن دا یو جبار او کبرجن به په خوله کې چک پې لګوي جهنم ته به یې ورولي او جناب که د الله طاقت ته سړي خو په پل صراط به تېر شي که د خدای طاقت نه نو په دغه نري مزي د تلل ګران کار دی چې بیا جهنم ته وغورځېږي الله دې مساتي نو جهنم نه به رب العالمین بیا دا نیکان چې دا لږه نیکي ده دا به پکې ډېره مودی چې ډېره نیکي ده دا به لږه مودی چې ګنې نی یا کمی خدای بخلي به ته نیغ په نیغه وځي او دا نور پکې پراتی نبی علیہ السلام فرمایي یو دا د سجدې دا ځای به نه سوځي باقي به ټول اندامونه رده سوځي د جهنمي یو غاښ به دومره لکه د احد د غر عمره د ناستې ځای به دومره لکه 48 میله سرمن به دومره ډبلې دومره دا سرمن د 40 میلو په مزل به سرمن ډبلی دا ولې دومره غټ وجود ورکوي چې د جهنم هغه سزا وسکي او 2 میله او 3 میله به دا جبه ځان پسې راکاږي خلک به پېښ پېږ دي والله او چې هغه کم تاو پې ولګي دا شونډه رابره به د سر دې نیمې له لاړه شي لاندې شونډه به دې نامه له راورسي الله دې مساتي دا مسلمانانو ورونو زمونږ د پاسه دا مصائب را روان دي دا دشوارې ګرانې سختې لارې په دې کې زمونږ مزل را روان دی سخت ځنګل دی سخت د غم او د ازغو د خدای د عذاب لارې دي زمونږ په مزل را روان دی هغه مسلمان چې لږ ځان کې عجزي پیدا کړي دې ژبې له کنټرول ورکړي دا ژبه نه لا دې له کنټرول ورکړي حضرت عمر فاروق یو دل ژبه نیوله او راښکلی زور یې ورکو او اح یې وله کور یو صحابي راغی وی داسې کې عمره ویل دې الله سلم په مصیبت کې مبتلا یم سار وختي نبی اسلام فرمایي چې سار شي دا ټول اندامونه د ژبې ته لګي چې ای ژبې ګورې موږ تا سره تړلي یو د خدای نه ویریږه که تا نیکي وکړه موږ به سره ښه یو او که تا ګناه وکړه موږ به سره خراب یو نو په ژبه چې کنځلو کې لاسونه خپې ورسره روانې شي که نه دا ژبه لږ کنټرول که خدای په یاد کا د خدای په پیغمبر درود شریف ووایه او دغه دشوارې لارې را روانې دي هغې په ځان تیار کړې وروڼو ډېر اسان علاج دی یو پردي مال نه ځان ساتئ دویم د خپل فرض منځ کوئ ګوره معمولي شی دی بل دې ژبه باندې الله یاد کړي او د غیبتونو چغلو او دې څیزونو ځان وساتئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي دا یو تپوس دا کړی چې وسمه په سر یا په ګیره وهل څه حکم لري وسمه دا تور رنګ په سر یا په ګیره پورې کول دا ښه خبره نه ده هغه انسان یا هغه ښځه چې هغه مثلا واده کوي یو انسان دی یو هلک دی هغه واده کوي نو
نو که هغه په ګیره یا په سر باندې تور رنګ ومږي نو هغه جایز دی. دغه رنګ یې کومه جینۍ چې هغه ودیږي نو که هغه په سر باندې تور رنګ ومږي نو جایز دی. او اسې په ګیره باندې یا په سر باندې تور رنګ مږل دا ښه خبره نه ده. که یو انسان مړ شي او خدای ته ور مخامخ شي او د ګیره سپینه یا سر سپینی نو الله ذوالجلال وی ستاره دې سپینو ډکو نه ماله حیا راځي نو خدای پاک به جنت ته ولي. او که دا ګیره ځان له توره کړې وي وی سپینو توره کړې وي نو ځان له په خپله قصه ګډه وډه کړلو غسل او اودس ورسره کېږي. که چا په ګیره یا په سر رنګ مږلي نو غسل هم کېږي او اودس هم ورسره کېږي. نجومي ته یا مثلا دا پیریانو میریانو والا ته تل جایز دی که جایز نه دی؟ نجومیانو ته خو تل بالکل جایز نه دی. دا کم په دکانونو کې ولاړي ناستې اکثر را مرغۍ مرغۍ ورسره او یې قسمت دله ګورم. زه یو ځل پېښور کې روان وم د پالیسار سره خوا کې په دې فوټپاث باندې یو مرغه والا ناست و. کله کله یې مټه راونیوم. زه داسې پریشانه شوم چې خدای چا راونیوم چې مې وکتل اوس یو سړی دې مټې ونیوم. ما ته په دې خوا شروع چې قسمت تله وګوره. یاره غصه راله مې داسې کار وکړه چې ځان له قسمت وګوره چې د دې دوړو نه د دې فوټپاث د ناستې نه ظالمه بچ شي. داسې کې زما قسمت مې د خدای فضل دی ښه دی. خپل لمونځ اودس کوم او د ټول دین سره الحمدلله کوشش کوم چې ټیک ګناهګار ډېر یو خو مې خپل قسمت ځان له برابر کا چې د دې فخاري د دې ناستې نه د دې مرغوب د دې قصو پیسو نه خلاص شي. ما دې زبا باوي دی وایي چې د پیغمبر هم جنازه چا کړې ده کم ځای کې کړې ده څومره کسانو کړې ده. که زه تا نه تپوس کوم چې ستا د پلار جنازه کې څومره کسانو دا د خپل شمېر معلوم دی؟ جواب به درکم خیر دی. د نبی علیہ السلام جنازه ټولو صحابه تقریبا چې په هغه موقع څومره موجوده ټولو کړې ده. او کومه کوټه مبارکه د عایشې بیبي کې چې وفات شوې دی او هغې کې جنازه شوې ده او هغې نه بار نه دی ښکلی شوی ځکه نه پیغمبر اسلام چې کوم دی وفات شو حقه دی به پروتي دوه درې کسان به ور داخلېدل او جنازه به یې کوله. ابه وتل بیا به دوه درې څلور کسان داخلېدل بیا به جنازه کوله بیا به وتل. په دغه طریقې جنازه شوې ده. که یو کس عالم نی او د قرآن حافظ ام نی نو مستقل امامتي کولی شي که نه؟ نو که په قوم کې عالم موجودي نو هغه بهتر دی. که په قوم کې عالم نی نو بیا حافظ چې څوک زیات ښکلی قاري وي هغه بهتر دی. او که داسې هم پکې ني نو چې کوم پکې نیکي هغه دی بیا خپل امامتي کوي. او نو دا سبحان الله د مازدیګر مونځ یو امام شروع کی او تلاوت په جهر شروع کی خطا شي نو مقتدی دی ورته سبحان الله یا الحمدلله وایي نو د هغه فکر به برابر شي. او دغسې د ماښام مونځ څوک کوي او دی خطا شي امام او پټ تلاوت وایي نو مقتدي ورته سبحان الله وایي نو هغه ته به یاد شي. درې تولې کالې کې چا سره وي او هغه سره نورې نغدې پیسې ني نو په هغه زکات نه واجبېږي. دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي. خدایا دا لوی صحراګانې او دا لوی مزل او دا لوی مشکلات او دا لوی غمونه چې زموږ په سر کم را روان دي یا الله ته پکې زموږ اساني نصیب وګرځوي.